सूरत मरियम आयत नंबर 56, 57 او 58 د شپږو انبیاء علیهم السلام واقعا ذکر کولا او غرض او مقصد یې د په د شوبات او عجز د مستفینو پاغي کې نن شپږم نمبر ادریس علیه السلام دی د دریو تفصیلی وا زکریا علیہ السلام، عیسی علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام د دریو اختصارو موسی علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام او نن ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام واقعام د یوې شوبې جواب دی. شوبه دا و چې په بنی اسرائیلو کې ادریس علیہ السلام مشهورو او صدا سے عجیبه قسم واقعات هغه پسې جوړ کړي دي. اوس به درته د پاره د عبرت بیانوم، خو واقعات ټول خرافات دي، ټول خرافات دي، خو جوړ کړي بنی اسرائیلو. د دې وجه نه الله تعالی دلته کې ذکر وکړو چې ادریس علیہ السلام د کتاب مطابق ذکر کوا، د ځان نه ورپسې دا اسې چې کوم دینو واقعات م جوړوا او دا خبرې صحیح نه دي، دا م کوا دې چې کوم دینو. نو دلته د ذکر وکړلو درې صفات ذکر کړي دي: صدیق او نبی او رفعناه مکانا علی. بس دا درې صفات الله ذکر کړي دي. د دغه وجنه صوفیا زمنګ په دې امت کې یو ډله ده، ایت صوفیا وی اکثر دا پیران مریدان وغیرہ. نو صوفیا د په باره کې مشوره کړي ده چې ادریس علیہ السلام دا اک الیاس علیہ السلام دی. کم چې الیاس علیہ السلام ذکر راځي په قرآن کې اک دا ادریس علیہ السلام او الیاس علیہ السلام یو دی. او د الیاس علیہ السلام په باره کې صوفیا وی چې دی ژوندی دی او په دریابونو کې ګرځي او په وخت د ضرورت د خلکو امداد ته رامدد کیږي غیبی ته ورسره. خو سوال دا دی صوفیاونه چې جنگ بدر ته نو راغلی او جنگ احد ته نو راغلی او دغه شان خندق ته نو راغلی او ډیری موقع په نبی علیہ السلام سخت او خطرناک راغلی و نو راغلی. بیا د نبی علیہ السلام خاندان په کربلا کې علالیدو او زبکیدو دی نو راغلی. نو سخت ګیله ده زمونږه په خبرو سره چې دی ته نو راغلی، ژوندې دی او دی ته نو راغلی. نو دا ټول خرافات دي، دا مشهور کړي دي خلکو. د ادریس علیہ السلام په باره کې دا خبره چې د تاریخ سره دی سوکو امام بخاری روایت نقل کړی دی او باب یې تړلی دی او دی د آدم علیہ السلام په اولاد کې ذکر کړی دی. او ویلي چې دی د آدم علیہ السلام نه 1000 کاله پسو او د شیس علیہ السلام هغه د نیکو د شیس علیہ السلام په منځ کې 4 واسطې وي او بیا د شیس علیہ السلام او د آدم علیہ السلام په منځ کې 3 واسطې وي. نو د آدم علیہ السلام په منځ کې 8 واسطې راغی. نو دا د نوح علیہ السلام په نیکیانو کې او خپل نوم د اخنوخ هغه سلسله نسب کې ذکر کیږي او دته به ادریس وی. ادریس به ورته ولي وی ادریس د درس نه دی، د الله د کتاب ډیر درس کولو. په د باندې الله تعالی ډیر صحیفه نازل کړي وي، ډیر صحیفه. ادا اولنی پیغمبرو شیس علیہ السلام باندې صحیفه نازل وي، ادا پر رسولانو کې اولنی رسولو. دا خو مختصر غونته تاریخ امام بخاری نقل کړی دی. اگر چې فتح الباری کې ابن حجر اسقلانی بیا د دې چې کوم دی پوسټمارټم کړی دی چې دا خبرم صحیح نه ده چې دې ذکر کیږي چې کوم دینو د نوح علیہ السلام په نیکیانو کې، نو دام صحیح نه ده. خو بهر حال اسی د قرآن دا قرآن چې دلته کې کوم سیاق او سباق ذکر کړي او خپل مزاج ذکر کړي او اخر کې وایي چې اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم. نو څوک خو په کې ډایرکټ ذریت د آدمی کنه، نو ذریت د آدم کې ادریس علیہ السلام دی. دا نه معلومیږي د امام بخاری د روایت صحیح والی. اوس زه تاسو ته هغه واقعات د ذکر کوم، خو مخکې مې درته وی او بیا هم درته ویم. ذکر کوم صرف په دې غرض چې تاسو ته پته ولګي چې د يهوديانو، عیسایانو، بنی اسرائیلو، شیعگانو
کم کم خرافات نه دي جوړ کړي او د دین خلکو ته دین جوړ کړي دي او دا خلک بیا په منبرونو باندې بیانوي به تورې چې کم دینو صحیح طریقه باندې او حوالی ورسره ورکوي او خلک ورته وا کوي الان کې دا ټول منګړت او چې کم دینو خرافات دي ادریس علیه السلام په باره کې د رفعناه مکانا علیا استدلال کوي چې دی الله اوچت کړی د اسمانونو ته ژوندې ادوه پیغمبران په اسمانونو کې ژوندي دي عیسی علیه السلام او ادریس علیه السلام ادوه په ځمکه کې ژوندي دي الیاس علیه السلام او خضر علیه السلام الان کې زمونږ د اهل سنت والجماعت نظریه دا ده چې سیوای د عیسی علیه السلام نه د بل اچا په ژوندون باندې نس قطعی نشتا پوخ دلیل نشتا صحیح دلیل نشتا دا ټول خرافات دي نو د په باره کې ذکر کړی دي ابن کثیر دلته روایتونه نقل کړي دي او بیا یو تعجب هم کړی دی وی روح المانی نقل کړي دي او بیا ته داسې تللی دي رد یې پې نه دی کړی ابن کثیر پې رد کړی دی او اخره کې ویلي چې هذا اخبار من کعب اخبار وی دا ټول خبرونه د کعب اخبار خبرونه دي کعب اخبار چې د یهودو لوی عالمو د عمر ترانو په زمانه کې مسلمان شو هغه به د عجیبه روایتونه او عجیبه واقعات د انبیو په باره کې نقل کول نو وایي چې دی داسې و چې ادریس علیه السلام چې دی دا په صحیح روایاتو سره بیا ثابت دی چې دی موجد دی د خط د دنه مخکې چا خط نه دی لیکلی د خط د لیکلو موجد هم دی خط د ایجاد کړی دی اسلحه هم د ایجاد کړی د جنگونه هم کړي دي اسلحه د دنه مخکې چا نه وه جوړه کړې دغه شانتې د چې کوم دی نو د کپړو د ګنډلو ایجاد هم د کړی دی درزیو او کپړې به پستن ګنډلې او د ستن یو ټک دستن ټک خو پیژنې ده دا چې ستن داسې په کپړه کې ورښکته کي او بیا پکې رابار کي دې ته یو ټک وایي نو په ښکته کولو به د سبحان الله وي او په بره کولو به سبحان نو په یو ټک به دوه پیرې سبحان الله وي نو د اعمال ډیر زیاتو نیک عمل د ټول انسانانو اعمال به چې ماښام اسمان ته ختل نو د ادریس علیه السلام اعمال به ترې نه زیاتو دا شانته د نوم د ډیرو سیزونو ایجاد کړي د دنه مخکې به خلکو چې کم دی نو کپړې د سرمنې اچولي د چې کم دی دا کپړه ایجاد کړې ده بیا د کپړې ګنډلې م ایجاد کړي دي نو وایي اوس هغه خرافاتو ته راځم دا تر اوسه پورې خو صحیح خبرې وي چې ادریس علیه السلام اعمال ډیر زیاتو نو پرشتي وي چې دا سړی چې دی دا خو ډیر د کمال سړی دی یا الله مال ایجاد راکړه چې د سره زه ملاقات وکړم دا دونه ډیر اعمال د راځي نو راغه پرشته د ادریس علیه السلام ملاقات ته هغه کومه پرشته چې اعمال تلی او محفوظ کوي نو د ورته وی ته څوک نو هغه ورته وی زه خو پلان کېم وی ښه نو د ورسره گپ شپ شروع کو نو د ورته بیا وی چې یاره د مرګ پرشتې سره به مې لږ میلو نه کې د مرګ دا پرشته وینم هغه ورته وی ټیک ده بس هغې په وزره سور کو اسمان ته وخیجولو چې اسمان ته وخیجولو هلته د مرګ پرشتې سره ورته ملاقات وکړو ستا ملاقات ته یو سړی راغلی وی څوک سړی هغه ډېر اعمال نه راځي یکه سړی دی پرشتې وي ما ته را مخامخ د مرګ پرشتې سره چې دی میلو شو هغه سره خبرې اترې وکړي خبرو اترو کې هغه ته ووایي یاره وي دا مرګ به څنګه ای دا راته لږ کې لږې را باندې سکینه هغه ورته وي وبې سکم در باندې بس هغه مړ کو چې مړ کو نو بیا ژوندې کو بیا ژوندې کو نو بیا ورته ده ووایي چې یاره لږ راته د دې جهنم او د دې جنت چکر راکا نو دې د جهنم په چکر هم بوتللو چې دا جهنم دی او دا داسې حال دی بیا جنت ته هم بوتلو بیا جنت کې ګرځولو میوې د خوړې را خوړې اخره کې ورته هغه وی بابا راځه بس ټیم ختم شو چې ځو د ورته یې چېرته ځو هغه ورته یې راځه بار ځو نه ورته یې د دې ځای نه هم څوک بار ځي د دې ځای نه یو پیر زما نیکه تللی دی او پتلو خپو زه خو د دلته نه ځمه نو فرشتې وی چې اوس به څه کوو نو فرشتې الله ته وی الله دا به څه کوو الله وی پرېږدې دا وی دا ډېر منطقي سړی دی بس ده ته په پو کې ووالې ځکه چې د فرشتې ته وی چې ګوره جنت ته خلک راځي پس د مرګه نو مرګ خو ما سکلی دی بیا ژوندې کېږي او بیا ژوندې شوی ما جنت ته چې یو پیر راشي بیا ترې نه بار کېږي نه جنت ته راغلی ته ما څنګه بار کړې
نو بیا ورته الله وی چې په جنت کې خو به ته خوراک ساکې امون خو اسې چاته خوراک ساک نه ورکو لہذا داسې کار دی چې ته بس د ماشین راواخله او کېنه او جنتیانو ته کپړې ګنډه نو هغه لګیا دی اوس جنتیانو ته کپړې ګنډي اوس ته حساب وکړې کې بس حقیقتي یو پیغمبر په دوکه باندې لاړو جنت ته ټیک شو بیا الله سره خوراک نشته چې دلې ورکی ورته وی کېنه اوس کپړې ګنډه جوړه ګنډه او خوراک کوا جوړه ګنډه او خوراک کوا نو بس ویل ته کې ناست نو بس لګیا دی داسې کوي یوې دا واقعا نقل کړي او بیا ویلي چې هاذا اخبار من کعب اخبار دا ګوره خبر د کعب اخبار دی ها دا د اخبار خبر دی د اخبار خبر نو د اخبار خبر خو نه خو ته واقع پیګنه چې اکثره دروغ اکثر دروغ یو واقع دا نقل کړي چې دا الله تعالی ته وی چې یا الله دی یو ورځ داسې پنور کې روانو چې پنور کې داسې لاړو د سخته ګرمي وشوه چې په شکال مې اسبوه ګرمي وشوه نو دوی یا الله وې دا خدا نور زمونږ نه دومره په کرلونو میله لري دي ازما دونه ګرمي وشوه ادا کومه فرشته چې لګیا راو دا نور راخکی دا نور چې کم دی نو یو فرشته دا هغه راخکی نو دا کومه فرشته چې لګیا دا نور راخکی نو دا اخ ور سره نور سره ډیره نږدې را دا غیب څومره ګرمي شوي او څومره بداسي نو الله تعالی هغه فرشته ته وی چې یو سړی دی او پتا ډیر مهربان دی او هغه ماته درخواست وکړو چې یا الله دا بوج په دې فرشته باندې سپکا نو وی بس پتا باندې لګ بوج سپکوما نو بوج په سپکو نو هغه فرشتي وی چې دا دومره په ما مهربان سړی دی نو یا الله مال ور سره ملاقات اجازه نه راکې الله وی ورسره ملو شه فرشته راغه ود سره ملو شو نو ورته وی سوکي ورته وی هغه چې تر باندې مهربانه شوی انور چې راخ کما غیم کنه اکا فرشته وی ښا نو بس د ورته بیا وی چې زما تاسو سره لک کار دی یو کار به مېونه کې وی سکار وی د مرګ فرشته سره به ملګ ملونه کې نور مخ کې واقعیا به هغه شان دی بس هغه وی راځه چې بوزما بس بیا د مرګ فرشته سره نور مخ کې واقعیا کا شان دی چې څنګه اوس تیر شوله نو بس بیا پکې دی جنت ته لاړو بس وی اوس په جنت کې دی او په اسمانونو کې دی ژوند دی په خبره ورسېلې ادا کا شان ته چې کوم دی نو تللی دی التا یو روایت دا نقل کړی دی چې د مرګ فرشته ته الله تعالی وی چې د ادریس علیه السلام په څلورم اسمان کې وجنی اوس د مرګ فرشته ایران ده چې په څلورم اسمان کې بده څنګه وجنم دی خو بزمه کوي دی دوران کې د سره یو فرشته ملو شو هغه فرشته د سره غب شپ لګولو د ورته یې مال به د اسمان چکر را نه کوي ولې نظر به کم کینه بس په وزر باندې د پاسه سور کو چې ډاري کې څلورم اسمان ته رسول څلورم اسمان ته چې رسول نو الته کې ملک الموت د مرګ فرشتي سره ملو شو د مرګ فرشتي ورته وی دا سوق دی ورته وی دا خو ادریس علیه السلام دی هغه ډیر خوشاله شو دا خو ډیر خو کو چې راوستو وی اوس لکون ته کې مخکې مال الله وی چې په څلورم اسمان ملکا او دی پس مکو نو ما وی چې د سره بسکو څلورم اسمان ته به څنګه راخیجو وی دا خو تا ډیر خو کو چې راخیجولو وی را مخکې کیږي نو د ورته وی زما سونه عمر پاتې دی بس د سترګو رب ته پاتې دی نو بس د سترګو رب چې څنګه فرشتي ته هغه بلې فرشتي ته دراسه قتل بس دی بیا مړو اب یہ ژوندې کو بس بیا په اسمانونو کې وی ژوندې دی دا خرافات نقل کړي دي ابن کثیر بیا اخره کې ویلی هاذا اخبار من کعب اخبار هاذا اخبار من کعب اخبار چې کله هغه وی کنه نو د دې مقصد هم دی چې دا خرافات دي اکل ډایرک هغه وی هاذا خرافات اکل ډایرک وی هاذي اسرائیلیات معنی دا چې د بنی اسرائیل نه راغلي دي او د بنی اسرائیل نه چې راشي نو هغه ایدا سي دروغ نو دای چې کوم دینو ذکر کړل نو ځکه الله تعالی دلته کې د ادریس علیه السلام واقعا وروړه وې دا واقعا به د ادریس علیه السلام بیانې د کتاب مطابق ادزان نه به کې دغه واقعات نه راغلي دا وي واذکر فی الکتاب یاد کا په کتاب کې ادریس علیه السلام انه کان صدیقا نبیا بیشک هغه صدیق مو نبی مو صدیق مخکې تیر شوی ډیر رښتونی ته وایي چې کلیم دروغ نی ویلي انبیا ټول په دې صفت متصف دي نبی مو ورفعناه من اوچت کړو هغه مکانا علیا مکان اوچتا الکه د مکان اوچت ندی دا معنا واغشتا وی هغه ژوندې اسمانونو ته تللی د مکانا علیا معنا محققین مفسرین دار کوي چې الله ورته لوی مقام او مرتبه ورکړي وا
لوی مقام او مرتبه. هر پیغمبر ته الله مکان او مرتبه ورکړی دا اکه مقام او مرتبه ته مراد دی. د معراج په واقعیا کې نبی علیہ السلام ور سره په څلورم اسمان ملاقات شوی دی. الته انبیاء علیہ السلام سره ملاقات شوی دی، نو د سلام شوی دی. بعض روایتونو کې په شپږم اسمان دی، هغه روایتونه ضعیف دي ځکه په شپږم باندې موسی علیہ السلام دی، په څلورم اسمان او په پنځم باندې هارون علیہ السلام، نو دی په څلورم اسمان باندې نبی علیہ السلام سره ملو شوی دی. د معراج واقعیا کې مې درته ویلو د سورۃ اسراء په شروع کې او په سیرت کې د معراج په واقعیا کې راغلی. نو د مکان علی نه مراد دک دی. عدالت یو لطیفه په تور باندې درته یو خبره کوم. زمنګ یو مشر عالم اسلاب د دیوبندو کې هغه سره چرته یو شیعه مناظره کړې و. مولانا غلام الله خان صاحب رحمه الله نور الله مرکده، یو شیعه ور سره مناظره کړې نو هغه ورته وی ګوره تاسو علی چې دی نو هغه د ابوبکر نه ښکته کړی دی. اعلان کې دا په قرآن کې چې ورفعناه مکانا علیا، منګه اوچت کړی چې کم دی نو علی اوچت مکان ته. نو هغه ورته اول وی چې لکه د سړي بچی شه او د قرآن تفسیر غلط مه کوه، خو هغه وی نه کومې وی داسې دی. نو هغه ورته وی دا راته ووایه چې درجه د صحابي اوچته یي که د پیغمبر؟ هغه ورته د پیغمبر. وی لغونته کې مخکې لاړ شه، انه کان صدیقا نبیا، صدیق نبی و. صدیق سو نو چې صدیق نبی و نو علی ته ښکته پاتې شو که نه شو؟ په خبرو سره او تا وی چې د صحابي درجه ښکته یو د نبی اوچته نو صدیق نبی و، نو داسې کار به بیا کې ور سره په خبرو سره. اگر چې دا تفسیر صحیح تفسیر نه دی خو دې ته الزامي جواب وایي. صحیح ورته الزامي جواب. بهرحال دیږي کې واقعات مکمل شول. شپږ اوس څلور پیغمبرانو تذکره کوي، نوره مختصر. لیکن دی آیت کې په شپږو طریقو د ټولو پیغمبرانو نه الوهیت نفي کوي. یو پیغمبرم د الله په صفت متصف نو، یو پیغمبرم الہ نو، الہ صرف یو ذات دی الله. نو په شپږو طریقو باندې رد کوي. یو داري چې انعم الله، څوک چې د انعام محتاج ای بل ته چې په ما انعام وکا، نو څوک چې بل ته محتاج دی هغه الہ نه دی، دی الله ته محتاجو. دویم ذریت آدم، ذریت معنی ده د یو بل نه پیدا دي، چې د یو بل نه پیدا کیږي ا زمانه د پیدائش پر راغلی دا، نو دې کې ډیر ضعف پروت دی. د عیسی علی السلام په واقعیا کې مرته وی کنه چې څومره په تکلیف سره مریم هغه چې کم دی اوزی غولو، بیا څومره وړو کې معشوم، نو معشوم سره څومره کمزورې وي په خبرو سره، نو دومره کمزورې چې چا سره هغه اعلاني. بیا وممن حملنا مع نوح، محتاج دی سوریدو کې بلتا په خپل نشو سوریدلی په دغه ځای کې، ځکه چې کله نوح علیه السلام په کشته کې سوریدو نو دا پیغمبران د سوریدو نو دی نشو سوریدلی په خپل، ځکه دا د نوح علیه السلام په ملا کې پراتو، د نوح علیه السلام په طاقت کې پراتو، نو دی په خپل نو محتاج سوریدو ته د غیر چې څوک داسي نو اغا اس کلم الانوی. بل ذریت ابراهیم او اسرائیل دا هم اکا خبره د بیو کا. وممن هدینا، هدایت کې محتاج دی الله ته، واجتبینا غوروالی کې محتاج دی الله ته. اراشه وګوره چې آیتونه په کله بیانېږي نو دی پریوزی په سجده کې او جاړي، او چې څوک جاړي هغه الہ نی، چې چا باندې جړه راځي هغه الہ نی. په خبرو سلی نو دې ذکر کړل. ګوره اولئک الذین دا خلق دی انعم الله په انعامات کړي دي علیهم په دې ټولو من النبیین زکات چې دا پیغمبرانو نه دي، من ذریت آدم سپک ډایرک د آدم علیہ السلام اولاد دي. ما ترجمه کې همداسي وي چې ډایرک د آدم علیہ السلام اولاد دي، اسه خود آدم علیہ السلام اولاد ټول دي. نو چې آدم علیہ السلام ذکر کو نو بیا ورپسې د بل چا ذکر ضرورت، نو دلته به ډایرک معنی کو چې څوک پکې ډایرک د آدم علیہ السلام اولاد دي، ډایرک اسوک بیا داغه د اولاد دي.
نو هغه بیا انډایرکټ شو. نو دا وی نو د آدم علیه السلام اولاد ادریس علیه السلام دی. ادریس علیه السلام دا د ډایرکټ د آدم علیه السلام اولادو. وممن حملنا مع نوح او بعضې پکې هغه دي چې موږ د نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې سواره کړي د طوفان نوح په وخت باندې. ځکه نوح علیه السلام آدم ثانی دی. د نوح علیه السلام د طوفان په وخت باندې بس آدم علیه چې کوم دی نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې چې څوک سواره شو دکې نه نسلو چلېدلو. دا ټول د نوح علیه السلام بچي وو. د دوی په ملا کې وروستو ټول انسانان پراته وو، زه او ته ټول پکې پراته وو. ومن ذریتی ابراهیم دی بیا د ذریت ذکر وکړو. آدم علیه السلام ذریت ذکر کو هغه د ټولو پلار دی ابوالبشر دی. او اوس ابراهیم علیه السلام او اسرائیل علیه السلام ذکر کوي. اسرائیل علیه السلام د یعقوب علیه السلام دویم نوم دی. یا بنی اسرائیل ای د اسرائیل بچو. نو دا اسرائیل د یعقوب علیه السلام دویم نوم. او د اسرائیل معنی امام بخاری کړی دا وی د اسرا معنی دا عبد او د ایل معنی دا الله. نو اسرائیل ما معنی دا عبدالله دی. ای د خسړی بچو. یا بنی اسرائیل ای د خسړی بچو. نو لري پلار مو خسړیو تاسو داسې په غلط روان شوي لکه څنګه چې عام عرب کې خلک وایي هغه پلار خو دې داسې نو په خبره ورسلی. نو دا ذریت د ابراهیم او د اسرائیل چې ذکر کوي دا د دې لپاره ذکر کوي چې ابراهیم علیه السلام او اسرائیل علیه السلام ابوالانبیا دي، پیغمبرانو پلاران دي. د دوی نه په زرګونو انبیا پیدا شوي دي. بلکې وایي چې د ابراهیم علیه السلام نه پس یو پیغمبر داسې نشته چې به د ابراهیم علیه السلام په سلسله نسب کینی. اسې وایي د یو څو پیغمبرانو نه جمی پیغمبران د لاکو نه زیات د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې. ټول پیغمبران د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دي. صرف د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام ترمنځ 4,000 و پی روایت 8,000 پیغمبران دي. 8,000 پیغمبران عددی ترمنځ 1000 کاله فاصله ده. 1000 کاله اباز 100 کالو تر رسول د فاصله. خو بهر حال فاصله دومره نه ده ولیکن انبیا 8,000 یا 4,000 دي. داوی وممن هدینا او دا هغه چې موږ ورته هدایت کړی واجتبینا موږ غوره کړي. و اذا تتلى علیهم کله چې په دې باندې تلاوت کولی کېږي آیات الرحمن د رحمان د آیاتونو د رحمان د آیاتونو تلاوت چې کېږي نو خرون دی غورځېږي. خر یخر غورځېدو ته وایي. خرون دی غورځېږي سجدن په داسې حال کې چې دی سجده کوي. و بکیا او جاړي. عمر رضی الله تعالی عنہ چې دی ته راغی نو سجده به وکړه. تاسو هم سجده وکړئ. لوډ سپیکر باندې چې چا اورېدل په هغې سجده نشته. په لوډ سپیکر باندې سجده نه کېږي. او ډایرکټ دلته کې چا اورېدل په دې باندې سجده تاسو به ټول سجده وکړئ. عمر رضی الله تعالی عنہ چې دی ته راغی او سجده به دا به آیت به وي نو سجده به وکړه. نو د سجدې نه به چې سر اوچت کړو بیا به په عین البکا اجړاس شوا. وې دا انبیا د الله نیکان بندګانو زړونه نرمونو جړل به زمونږ زړونه سخت شوي مونږ ته جړا نه راځي. زمونږ زړونه سخت شوي دي او مړه شوي دي ځکه مونږ خاندلې ډیر دي او په خندا باندې د انسان زړه مړ کېږي نو بیا جړا ورته نه ورځي. نو دې کې به کوله سجدې به 2 کوي. مسئله دا ده چې په اورېدوم سجده یو په لستوم سجده یو پیر تاسو ولستلو بیا مو زمانه واورېدلو په خبر ورسره نو 2 سجدې به کوي. الله دې عمل کولو توفیق راکړي.